د هیواد په شمال زون کې د بلخ ولایت د حیرتان سوداګریز بندر د وسپنې پټلۍ له لارې په ورځني ډول د 10,000 ټنو توکو انتقالات ترسره کیږي. د یاد بندر د وسپنې پټلۍ مسؤلین وایي د پخوا په پرتله سږ د حیرتان سوداګریز بندر په عوایدو کې نږدې 10% زیاتوالی راغلی او تیر ته په کتو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د انتقالاتو کچه هم څو برابره لوړه شوې ده. په بلخ ولایت کې د حیرتان بندر د وسپنې پټلۍ ادارې رئیس محمد شفیق محمود وایي هر ورځ له منځنۍ اسیا څخه د حیرتان بندر له لارې بلخ ته تر 160 وګونو پورې بیلابیل ډوله توکي راځي او په خبره چې د راکړې ورکړې په برخه کې د مهال هیڅ ډول خنډ موجود نه دی. 1400 کال کې کوم زموږ عواید و او د هغه په پرتله چې د 1401 کال عواید راواخې فیصدي 6% پر هغه باندې اضافه شوی دي او بیا د 1401 کال په پرتله چې کم د 1402 کال تر اوسه پورې تکمیل شوی لا هم نه دی. د شپږو میاشتو حساب چې موږ کړی دی 1401 ته 1402 تزیید کړی دی او پر زیات شوی دی. زموږ انتقالات الحمدلله چې کم د منځنۍ اسیا څخه موږ ته مثال کم واردات راځي نو هغه په ښه پوره توګه تقریبا د ورځې هغه حد اوسط یې 150 واګونونه موږ ته مال راځي چې تقریبا 1000 ټنه ته د ورځې رسیږي. ورته مهال یو شمېر سوداګر وایي د وسپنې پټلۍ له لارې د توکو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او په کمه بیه تمامیږي. دوی زیاتوي تر پخوا له دې لارې د توکو د لیږد په برخه کې څه ناڅه ستونزې هوارې شوي خو په هغه کچه تر اوسه نه دي حل شوي چې دوی ترې تمه لري. په حیرتان بندر کې یو تن سوداګر عطاالله عمر په دې اړه وایي کوم وخت چې موږ تاجران مال په واګونانو کې واچو واګون کرایه کو تر غونډۍ یا حیرتان بندر ته چې راسي نو هغه باید چې تخلیه سي باید په هغه ورځ باندې ستون سي نو که په هغه ورځ باندې ستون نسي په هر 24 ساعته کې باید تاجران $10 توقفي یا جریمه تحویل کړي. نو موږ د دولت څخه دا خواست لرو چې دا دولت کولی سي چې دا واګون ودرې د هر واګون $40-50,000 باید نو هغه کوم چې شتن چې د واګون دی باید هغه ته وایي چې وروره دغه جریمه چې راغلې دغه توقفي یا جریمه دا باید تاسو تحویل کړئ. مشکلاتونه طبعا شته خو بعضې اسانتیاوې هم رامنځته کړي دي هغونه اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي کله څونه چې موږ ورته دغه لرو ضرورت لرو. نو موږ غواړو د حکومت څخه په دا اړه کې جدي توجه او بعضې مشکلاتونه چې تاجران لري دغه ورته حل کړي. په همدې حال کې د حیرتان بندر د وسپنې پټلۍ رئیس محمد شفیق محمود د افغان سوداګرو د ستونزو د حل ډاډ ورکوي او په خبره چې د دوی پر وړاندې د ترانزیټي ننګونو هرې برخې ته به پر وخت رسیدنه وشي. د اوسپنې پټلۍ د تجارانو ته سهولتونه چې کم دي الحمدلله د تجارانو پر مخ باندې زموږ دروازه خلاصه ده. په 24 ساعته کې چې دوی وغواړي چې زموږ سره هر وخت هر خدمت چې مربوط ته اوسپنې پټلۍ وي موږ ورته حاضر یو. د حیرتان بندر د اوسپنې پټلۍ له لارې د انتقالاتو له زیاتوالي سره د کاریګرو کارونه هم د پخوا په پرتله اوس ښه شوي دي. په یاد بندر کې یو تن کاریګر سید علي وایي له سهاره تر ماښامه له ټیلري موټرو څخه د غنمو اوړو او یا هم سیمنټ ښکته کوي او د کار کولو ښه زمینه ورته برابره شوې ده. کلش هم مصرف است کار خوب است ان شاء الله تعالی از سال پیش کردی از سال یک ذره بالاتر شد کارم زیاد شد ان شاء الله تعالی هیچ بیخی دیگه مشکل ندارم ان شاء الله تعالی. اصلا جوالی یک جا کار میکنیم کارا نسبت به سال قبل بسیار خوب است واردات صادرات خوب است از صبحی وقت تا خفتن مردم مصرف کار غریبی است میتونه از اینجا خرج روزگار خود به دست بیاره. له مزار شریف ښار څخه تر حیرتان بندر پورې د وسپنې پټلۍ د تمځای 15 اسټیشنونه موجود دي چې د حیرتان او څلورم پورټ په نومونو 2 اسټیشنونه یې فعاله دي. خو استازه د وسپنې پټلۍ ادارې د ایچ ټي کمپنۍ سره قرارداد کړی چې ډیر ژر به د تازه امید جی حیرتان او مزار شریف اسټیشنونه هم له رغېدو وروسته بیا ځلې فعاله کړي.
د حیرتان بندر اوسپنې پټلۍ 40 کاله پخوا جوړه شوې چې د اورګاډي په واسطه افغانستان له منځنۍ اسیا هیوادونو سره نښلوي او له همدې لارې د سوداګرۍ په برخه کې په پراخه پیمانه ګټه ترې اخیستل کیږي.